احمد مسعود ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خاصه بلنه ورکړه. د طالبانو دفاع وزیر وایي د احمد مسعود په ګډون ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوم چې خپل هیواد ته دې راشي، د هغوی هر قسمه ضمانت موږ کوو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي اوس سوله ییز افغانستان مړنګوئ، تاسو ته عفه شوي او راشئ خپل هیواد ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي اوس په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله راغلې ده، تاسو د ډلو جوړول پرېږدئ، راشئ خپل هیواد ته، ستاسو هر قسمه ضمانت کوو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د احمد مسعود په ترڅنګ جنرال سمیع سادات ته هم خاصه بلنه ورکړې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي په افغانستان کې سوله راغلې ده، هر افغان ګډونوال څخه غوښتنه کوو چې په بهر کې اوس فعلا ژوند کوي، سیاستمدار وي او که عادي کس را دې شي خپل هیواد ته دې خدمت وکړي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خاصه بلنه ټول افغان اولس او ګډونوالو ته ورکړې ده. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي چې هیڅ چاته هم اوس په افغانستان کې خطر نشته او هر څوک خطر جوړوي هغه به سمدستي محکمې ته کیږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه ښې چارې.